چې نن جلسه د یو داسې چا په مناسبت جوړه شوې چې هغه 12 کاله خوارۍ او تکلیفونه د خدای د دین د حاصلولو تیر کړي او نن خدای پاک مقصد ته رسولی دستاربندي د علم کړي په دې خوشحالي کې چې دا قریبانو دا خوشحالي کړي ده دا خوشحالي په دومره خوشحالي ارزي او کترنه نه هم په ډیره خوشحالي ارزي د چا زوی د دنیا په اصطلاح باندې ډاکټر شي پلار ډیر خوشاله وي د چا زوی انجینر شي پلار ډیر خوشاله وي چا زوی دنیایي ګټې وکړي پلار ډیر خوشاله وي چا زوی وټونو کې کامیاب شي ممبر شي پلار ډیر خوشاله وي ترونه او قریبان ډیر خوشاله وي ځکه دا شیان خلکو ته د ګټې لیدل کېږي په ډاکټري کې ګټه ده په انجینري کې ګټه ده په ملکي کې ګټه ده په تجارت او کاروبار کې ګټه ده نو چې چا قریب په ګټه واوړي نو نور قریبان په هغه باندې خوشحالي کوي خو موږ به په دې پوه شو چې ګټې څو قسمه دي کومه ګټه د خوشحالۍ لایق ده او کومه ګټه د غم او د فکر لایق ده د دنیا چې څومره ګټه خلک کوي دنیا چې څومره ډیرې خلک خو په دغه خوشحالي کوي لیکن که سړی فکر وکړي دنیا د دوه حالاتو نه ده خالی یا حلال دنیا څوک ډیرې یا حرامه وای د حلال دنیا عاقبت حساب ده په ورځ د قیامت باندې چې څومره د چا دنیا ډیره وه دغومره به دغه انسان سره حساب و کتاب زیات وي حتی هغه مخلص فقیر مسلمانان چې د فقر په حال کې د خدای پاک په دین عمل کړی تر هغه غنیانو مسلمانانو نه چې په غنا کې د خدای عبادت کړی دواړه ښه خلک دي یو فقیر ده د فقر په حالاتو کې د خدای پاک د رضا کوشش کړی او بل مالدار ده د مالداری په حال کې د خدای پاک د رضا کوشش کړی خو دغه فقیر د خدای پاک په دین باندې صابر په ورځ د قیامت به تر هغه غني شاکر نه هغه ښه مالدار نه چې ګټل یې په حلاله طریقه وي او د خدای پاک د دغه نعمتو شکر یې ادا کړی د خدای د رضا دپاره استعمال کړی د دغه غني مالدار نه به دغه فقیر صابر 1500 کاله مخکې ځي دا 1500 کاله دا ښه موړ دا شاکر موړ چې دنیا هم په حلالو ګټلې او لګولې هم د خیر په کار کې ده ولې شاته پاتې کېږي ځکه وایي حساب ده ورسره هر روپۍ پوښتنه ده دا د په کومه لیار ګټلې په کومه لیار کې د خرچه کړې د آخرت لپاره د کومه سرمایه پکې جوړه کړې نو د حلال دنیا عاقبت حساب ده په قیامت کې به پورې ځنډېږي چې په سړي پسې 1500 کاله حساب را روان وي 1500 کاله دغه د خوشحالۍ مقام ده که د اندېښنې او د فکر چې زه به په دغه حساب کې کامیاب شم که به ناکام شم خلک دغه ته خوشحالیږي خو دغه خوشحالي په واقع کې د غم د سوچ او د فکر د اندېښنې شی ده د خوشحالي نه ده دوم قسم دنیا ده چې خدای نخسته په حرامو سړي ګټلې وي په سود یې ګټلې په غلا یې پیدا کړې په ظلم په رشوتو یې اخیستې ده د چا نه په زور باندې وړې ده غصب کړې ده په کاروبار کې دروغ ویلي دي په کاروبار کې په دروغو قسمونه کړي دي په دغو یې ګټلې دا خو وایي ټول عذاب ده خلک ورته خوشحاله دي چې دنیا مې ډېره کړه خو حرامه دنیا ډیرول ټول عذاب د عذاب
او داسې عذاب ده چې په ورځ د قیامت باندې چې صرف د حلال دنیا زکات چا نه یې ورکړی 50,000 کاله به سزا ورکول کیږي چې حرامه یې ګټلې او حرامه یې خوړلې پردی حق ضایع کړی هلته خو داسې سخت تکلیفونه دي چې د ده نیکۍ ورکول کیږي هغه مظلومانو ته د مظلومانو ګناوې راخیستل کیږي ده ته چې څومره یې د ګناو پیټی دروند شي بیا وروسته یې جهنم ته بیایي او هغه جهنم چې د یوه سکنډې طاقت دا ټول غر نه لري که دومره سکروټه د دنیا په لوی غره باندې کیږدي دا غر به ویلي کې او بیرته به جهنم ته ورسیږي خلک هغه ته خوشحاله دي نو اوس که سړی فکر وکړي دنیا حلاله د اندېښنې شوه حساب رابطه را روان ده چې په حساب کې به زه څومره هلته تکلیفېږم او حرامه خو صرف او صرف ډار د عذاب ده یوه طرف ته دا خوشحالي دي بل طرف ته خوشحالۍ د دین دي د چا زوی حافظ شو د چا زوی طالب شو د چا زوی عالم شو د یو چا زوی ولی الله شو یو مجاهد شو د خیر په لار کې د خدای د رضا دپاره زندگی تیره کړه په دغه زوی اوس چې د دنیا د ګټې توقع خاص خلک نه ورته لري چې ملام شي فارغم شي په مدرسه کې مدرسم شي د ډیر وخت مدرسین بعد بیا تنخواه څو وي 4,000 نو خلک ولې ورته خوشحاله شي خلک خو د دنیا زمن دي نو یې چې کچه فارغم شي 4,000 روپۍ وي خو د جوب خرڅه هم نه کېږي بیا به هم زه ورکوم ټول عمر محتاج په دغه دی خوشحالي نه کوي خو خدای پاک څه وایي چاته چې الله علم ورکړه دغه انسان ته الله تعالی خیر کثیر ورکړه دومره ډیر خیر ورکړه چې په دنیا کې په هیڅ شي کې دومره خیر نشته لکه په علم کې چې څومره خیر ده الله دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین کوم انسان ته چې الله اراده د خیر وکړه موږ چې یو څوک ډیر نازو ډیر قدردانی کوو د دنیا په تحفو یې نازو خو الله چې د دنیا او د آخرت مالک ده د ټولو خزانو مالک ده هغه چې خپل دوست نازوي چاته چې د ډیر خیر اراده کړي هغه ته په دین کې پوهی نصیب کوي علم ورکوي اوس خدای پاک مې چې چاته علم ورکړی شو تر هر چا دغه انسان ته لوی خیر ورکړی شو حدیث مبارک پیغمبر علیه السلام یې چاته چې اراده د خیر الله وکړه هغه انسان ته خدای پاک علم ورکوي په دین کې پوهی ورکوي اوس نو په دغه باندې خوشحالي پکار ده چې سړی وکړي او که په هغه ډاکټرانو په انجینرانو په تجارانو په هغه باندې چې دا خلک خوشحالي کوي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته وی چې خپل امتیانو ته وایي د الله په فضل چې اسلام ده د الله په رحم چې قرآن عظیم شان ده علم ده په دغه د خوشحالي کوي الله وی په دغه خوشحالي کوي ولی دغه خیر ده تر هغه دنیا نه چې د دنیا خلک ټولې ګور ورونه دې معنا دا نه ده چې دنیا به څوک کاروبار به د دنیا نه کوي نن چې دغه مجمع جوړه شوې ده دا د دنیا په واسطه جوړه شوې ده چې دنیا نه وای دا خیرات د غاجي سر نشوي کولای نن چې دغه مدرسه جوړه ده په دغه مدرسه کې موږ ناست دي د دنیا برکت چې د خلکو چندې نه وای کومکونه نه وای دا مدرسه به نه وه دا مخامخ جماعت په دنیا جوړ شوی لیکن دا د دنیا هغه ښه جانب ده که خوشحاله کېږي په دنیا هم په دغه ځای به خوشحاله کېږي په ډېرولو نه په دغه به خوشحاله کېږي چې د ما روپۍ د خدای په دین ولګېدې ما روپۍ په جماعت ولګېدې د ما روپۍ په طالب ولګېدې د ما روپۍ په مدرسه ولګېدې په مجاهدینو ولګېدې په اولیاو ولګېدې
چې خوشحالي کوي نو دغه ځای د خوشحالي ده، ډیروالی د خوشحالي ځای نه ده. دنیا د عود د لرګي مثال لري. د عود لرګی ډیر قیمتي لرګی ده، خو چې په اور یې واچوې پس د هغه نه فایده تر اخیستی کېږي چې دی وسوځي مجلس خوشبویه کوي، او که په اور ونه لوېدو دغه د عود لرګی به وروز شي خو هېڅ فایده به هېڅ چاته نه وي. وایي که دنیا د خدای په دین ولګېده بیا خوشبویه شوه ګټه دا نن خیرات. هسې زه د دې دپاره چې موږ تاسې دغه ته پام چې ځکه ما مخکې جلسو کې هم تاسې ته ویلي نن خیرات ته د واده په ورځ هم د خلکو په اصطلاح خیرات ده، خو د هغه نوم خوړه ده. په واده کې هم خلک غټ غټې خرچې کوي. نن د علم په خوشحالي کې هم خرچه شوې، خو که په واده کې چا خرچه وکړه په دغه خرچه کې ډولونه راوسته، ډمانې راوسته چې څومره خلک په هغه مجلس کې ناست دي د سروزونه کېږي، په هغه ځای د خدای قهر نازلېږي. الله مو دې وساتي. د خدای نه دا خلک لرې کېږي چې دا څومره خلک په دغه ګناه لګیا شو. دغه د کور چکتن چې دا د زوی په واده یې خوشحالي کړې ده، ډمانې راوستلې دي او ټول خلک یې د ګمراهي په مجلس باندې کې شریک کړه. د ټولو په هر یوه سړي په ګناه کې دی ور شریک ده. خو چې چا خیرات د علم په بنیاد د دین په بنیاد وکړه، نن د سهار نه شروع تر اوسه پورې او څومره وخت لا بعده پورې موږ چې د علماو محترمینو نه اورو د الله خبرې اورو، د رسول الله خبرې اورو. کنعقان موږ ته وییم د سندرغاړې سره فرق ده. سندرغاړې په ډولو کې په ډومانو کې په ودو کې هغه موږ دنیا ته هڅوي، هغه د الک صفت راته کوي، هغه د ښځې صفت راته کوي، هغه د شرابو صفت راته کوي، هغه د قدرت صفت راته کوي، هغه د هغه شیانو صفت راته کوي چې موږ په زړو کې هغه مینه پیدا شو او خدای نه خسته جهنم ته برابروي. خو اوس دا نعتوان ورور چې دواړه نعتونه وویلې په دواړو نعتو کې خدای ته زارۍ د ذکر کړ چې د ما اندامونه د الله تا په ذکر جاري کې. موږ تاسې که عقل ولرو دا نعتوان د نعت په شکل باید نه ورته وګورو، دغه شی باید ځان ته وګورو. دغه هغه چا چې دا شعر جوړ کړی هغه د ځان دپاره سوال کوي چې خدای دې ما ژبه داسې ژبه راکړي چې تا په ذکر لګیایي. که موږ تاسې به هم خدای ته دغه سوال کوو. ابن حجر عسقلانی صاحب د فتح الباری شارح د بخاری شریف هغه د یو ولی الله نه نقل کوي وای خدای پاک د موږ نه ذکر غواړي، خو د موږ د ټولو اندامونو ذکر غواړي. ذکر العینین بالبکا، د سترګو ذکر په ژړا ده چې د خدای د ډاره وژاړي. څوک چې په ګوښې ځای کې کینی په خپلو ګناهو کې فکر وکړي او هلته د جهنم سوچونه وکړي، د خدای پاک نه ډار ورته پیدا شي، د خدای د ډاره خدای ته تائب شي او وژاړي. دغه د سترګو په ذکر چې ویې ژړل دته داسې مقام پیدا شي چې تېرې ټولې ګناهونه خدای پاک ورته معاف کړي. حتی په ورځ د قیامت کله د یو انسان هېڅ خیرخوا څوک نه وي چې دی د جهنم د اور نه بچ کړي، د ده د دغه سترګې یو باڼه الله ته شفاعت شروع کړي چې الله تا خو دنیا کې دا ویلي وه چې یو انسان د ما د ډاره دومره وژاړي چې د سترګې باڼه په اوښکو لوند شي، لاندې هم راونه بهیږي، صرف باڼه په لوند شي. نو زه هغه سترګې په اور د جهنم حرامې دي، زه هغه سترګې په اور نه سوځم. نو دا ویښته ورته چې زه په دغه انسان شاهدي ورکوم چې خدایه تا د ډاره یوه ورځ دومره وژړل چې زه په اوښکو باندې لوند شم. دا د یوه ویښته په شفاعت باندې خدای پاک د دغه انسان شفاعت قبول کړي، د دغه انسان دپاره د دغه ویښته شفاعت قبول کړي، د جهنم د اور نه اخلاص کړي. ذکر العینین بالبکا، د سترګو ذکر په ژړا د خدای ته وژاړئ، په خپلو جرمو باندې اقرار وکړئ، خدای ته تائب و نادم شئ. ذکر الاذنین بالاصغاء، دغه غوږونه دي
د دغو ذکر په غوږ نیولو ده چې ټول عمر د خدای دین ته غوږ ونیسي، عالم ته په مینو په محبت باندې غوږ ونیسي، قاری تلاوت کوي په مینو په محبت غوږ ورته ونیسي، د ذکر په حلقه کې ناست دی هغه ته غوږ ونیسي، نیکو خبرو ته غوږ په ونیسي. دغه د غوږ ذکر دا ده په دغو سروزونه نه واوري چې دغه به بیا په اور د جهنم سوځي. ذکر د ژبې په ثنا ده چې دغه ژبه چې خدای را کړې ده دغه د خدای په ذکر په ثنا کې تیرې کې ټول وخت د خدای حمد و ثنا ادا کې. تلاوت، لمونځ، دا سبحان الله والحمدلله الله اکبر، اذان، اقامات، دا ټول ثنا ورته ویل کېږي چې دا ژبه په دغه کې استعمال کې علم حاصله بل ته علم ورکوي، واعظ نصیحت کوي خلکو ته، دغه د ژبې ثنا ده، د خدای پاک د نعمت اظهار ده. ذکر د ژبې په ثنا ده چې دا ژبه به د خدای په ثنا کې تیرې، ژبه به د خدای نه غافله کوي چې په دروغو کې، په غیبت کې، په کنځاو کې، په پوچ ویلو کې او د مسلمان په جاسوسي او په شیطانت کې، په سروزو، په سندرو کې، په دغو کې به دا ژبه نه استعمالوي. ذکر الیدین بالعطاء، ذکر د لاسو په ورکړه ده چې دغه ګټلې دنیا د په دغه لاس دی ګټلې ده، دغه دنیا په دغه لاس یو خوار او غریب ته ورکړي. داسې نه ده چې پیر و ملا ته خبره په پیر و ملا پورې نه ده خاص، په کلي کې امسایه در سره ده، مسکین ده، کونډه ده، یتیم ده، معیوب ده، شل ده، محتاج ده، د خپل ګټلې دنیا دغه په حال ځان خبر کې او دغه سره کومک وکړي. ذکر د لاسو په ورکړه ده، په ورکړه چې په خپل لاس ګټلې دنیا د خدای د رضا لپاره بل مسلمان ته ورکړي چې هغه د احتیاج رب شو والا پر راځي شي. الله دې یاد کو، په دغه لاس دې یاد کو. ذکر البدن بالوفاء، د سر نه تر نوکه بدن موږ ته خدای پاک را کړی او په عالم زر کې د موږ نه وعده د دین اخیستې ده، موږ یې پیدا کړی د دین دپاره یو چې په دغه بدن باندې موږ مزدوري د مولا وکړو. وفا دا ده مزدور ته تنخواه مقرره کې چې ورځې 500 روپۍ زه درکوم، خدای وټې له خښتې به د دغه ځای نه وړې هغه ځای ته. اوس دی به دغه خپل بدن په دغه خښتو وړلو کې استعمالوي، لایق د اجرت چې 500 روپۍ بیا مالک ورکوي. موږ به دغه بدن د خدای پاک په عبادت کې، د الله په معرفت کې، د الله په ذکر کې استعمالوو. دا وفاداری شوه، خدای پاک به په عوض کې جنت راکوي. ذکر القلب بالخوف والرجاء، د زړه ذکر دا ده چې په زړه کې به د خدای پاک نه ډارېږي، د خپلو ګناهو ته چې نظر کوي او خدای پاک رحمت ته به امیدوار وي چې د الله هغه وعدو ته نظر کوي، خپل عبادت ته نظر کوي. زړه به د دغو دواړو کور وي، نه به دومره ډار وي په مسلمان باندې چې د خدای د رحمت نه ناامیده شي، ما الله نه بخي، دا به نه وي مسلمان، د الله د رحمت نه به نه ناامیده کېږي. خو نه به دومره بېغمه یې چې د ما سره څوک حساب کوي، ما به څوک ونیسي، لکه دا د دنیا بدماشان چې کومه بدماشي کوي. نه، په زړه کې به هم د الله ډار وي، خپلو ګناهو ته به ګوري، د خدای پاک نه به ډارېږي او هم به د الله رحمت ته امیدوار چې په یوه مجلس، په یوه ذکر، په یوه توبه، په یوه نیک عمل باندې خدای پاک کله د کلونو کلونو ګناه معاف کوي. ذکر الروح بالتسلیم ورضا، موږ په وجود کې خدای پاک روح پیدا کړی چې ژوند په یوغه باندې ده چې روح د بدن ووځي، بیا دا ځواني لاړه شي، ختمه شي، بیا نه سترګې کار کوي، نه غوږونه کار کوي، نه لاس او پښې کار کوي، بیا مړ موږ ورته وایو. دغه روح به الله ته تسلیمیږي، د الله په قضا به راځي، که مسکنت راته مقرر ده، که مرض راته مقرر ده، که بېکسي راته مقرره ده، که هجران و هجرت زندگی راته مقرره ده، که هر څه مقرره ده د الله تعالی د طرف نه ده، پیغ به راځي اوسېږي. خدا چې موږ د خپل بدن اجزا وپېژنو چې څه شي دپاره پیدا یو، چې یو موبایل واخلو، یو الفجر غړی واخلو، د هغه سره بیا یو کتابچه وي،
چې څوک د دغه ګړۍ نه ډېره ګټه اخلي، څوک چې د دغه موبایل نه ډېره ګټه اخلي، دغه کتابچې د وجه نه دغه فایدې ټولې ځان ته معلوموي چې داسې استعمال کې دا ګټه ده پکې، چې داسې استعمال کې دا ده پکې، داسې استعمال کې دا ده پکې. نن سبا خو د موبایل زندگی ده، په دا موبایل درته وغږېږم. په دغه موبایلو کې دومره غټ غټ پروګرامونه دي چې ټوله دنیا یې په موبایل کې راوستلې. ام د دین او اډا ده مرکز ده، ام د ټولو ګناهو مرکز یې جوړ کړی. اوس که دغه داسې استعمالوې چې مدرسه دې کړه درته دا موبایل، دینی مسائل کې اورې، تقریرونه کې اورې، وعظ و نصیحت کې اورې، آخرت طرف ته به متوجه کی. خو که فلمونه غلط شیان کې ګورې، بیا به د جهنم په طرف باندې روانې یي. خو دا هر څومره غټې غټې چې په دغه موبایل کې موجود دي یا غټ تاوانونه موجود دي چې یا د جهنم ته برابري دا خو ډېر غټ تاوان ده، یا د جنت ته برابري دا ډېره غټه ګټه ده. دا بې د دغه نه کېږي چې د موبایل په دغه پروګرامو ځان نه کې پوي کېږي. ما ته کله خلک وي زه دا ساده موبایل د مجبوریت په خاطر صرف د خپل کور د پاره ګرځوم، مدرسه کې پروت وي، په جوب کې هم نه ګرځوم. چې کله په سفر ځم خلک بعضې چې دا وویني دیس کې وایي چې خلیفه صاحب په روپیو یا زړه نه کېږي یا روپۍ نه لري، نو یې ښه موبایل باندې 50,000 روپۍ موبایل، دغه موبایل در واخله، دا خپل جوب ته لاس کړي. زه ورته یم ایمانه ده زده څه یې کوم، هغه کومه ګټه چې د الو الو ده او د تګ و راتګ د خبرو ده هغه په دغه حاصلېږي. په نورو پروګرامو باندې زه علم نه لرم او نه علم کم، ځکه د علم سره شیطانت ډېر ده. هغه داسې ده چې د خیر په لار کې هم شر ورګډ کړی. ته به مدرسه ګورې پکې، هلته به غلط فلم درته راشي مخې ته. کفارو خپل کار کړی ده، تا خیر لارې ته نه پکې پرېږدي. نو زه وایم چې د اوله نه ځان تر وساتم. داسې بیا نه کېږي چې زه په مابین کې مسله ګورم او هلته لوڅه لغړه ښځه راته راشي او زه دې بیا ځان تر وګورم سترګې دې ور وانړوم. خو به هر تقدیر که په غټه ګټه یې خبرېږم په پروګرامو به ځان خبروې، که په تاوانو یې خبرېږم په هغه تاوانو به ځان خبروې په پروګرامو باندې. چې یو غټ شی نه ده، کنکای شی ده، د انسان جوړ کړی شی ده. هغه ګټ او تاوان دومره ډېر دي، یا جنت او یا جهنم ده. د انسان د سر نه تر نوکه پورې دا چا جوړ کړی؟ په دغه کې یوه پرزه بې فایدې شته. اوس د دغه خپلو اندامو د ګټې نه چې زه سترګې څنګه استعمال کړم بیا به ما ته الله جنت راکوي، غوږ څنګه استعمال کړم الله تعالی به جنت راکوي، ژبه څنګه استعمال کړم الله تعالی به جنت راکوي، دا خوړل غاښونه څنګه استعمال کړم الله به جنت راکوي، لاس څنګه استعمال کړم الله به جنت راکوي، قدمونه کوم ځای ته واخلم الله به جنت راکوي، په زړه کې د کوم شي خیال وساتم چې الله به جنت راکوي. او بل طرف ته که سترګې څنګه استعمال کړم بیا مې الله جهنم ته بیایي، غوږونه چې څنګه استعمال کړم بیا جهنم ته ځم، لاس پښې اندامونه چې څنګه استعمال کړم بیا به جهنم ته ځم. دا بیا بې علمه کېږي. دغه انسان د سر نه تر نوکه پورې د دغه انسان د پرزو د استعمالولو دپاره خدای پاک خپل قانون را لګلی، لکه د موبایل والا خپله کتابچه ده، د ګړۍ والا خپله کتابچه ده، د دغه انسان د اعضاو دپاره کتابچه د استعمال قرآن عظیم شان د الله را لګلی. او هغه دومره ژور علم ده. د موبایل کار او د نور شیان د دنیا جوړ شوي صنعات هر څوک مقابله کړی شي، خو د الله تعالی کلام قرآن عظیم شان چې د انسان د ډانچې د استعمال د ظاهر او د باطن د استعمال دپاره کوم نسخې دي پکې د خطرونو هم خبر کړي چې په دغه جهنم ته ځي او په دغه جنت ته ځي. دا د یوې ورځې علم نه، د موبایل او د کمپیوټر او د دغه ټولو کارونه تقریبا چا کمزورې سړی یم د کال نه زیات وخت غواړي. تقریبا زه خو چې خیال کوم چې لږ سړی ورته متوجه چې په کال کې به یې پروګرامو په ټولو ځان خبر کړي. خو زه ملګریو ته وایم د طالب علم زندګي زه چې را مهاجر شوی یم
تر ننه پورې تقریبا 42 کاله به موږ دلته د هجرت په زندگی کې دا 42 کاله د ما تعلق د علم سره ده خو یا طالب وم یا ملا شم په ملای کې یو 2 کاله مې په ملای کې کېږي ټول وخت الحمدلله په دا دومره کلو کې یوه چوټۍ ما بې درسه تېره کړې ملایانو ته معلومات لکه اوس چوټۍ دي یوه چوټۍ په دا ټولو 10 کلو کې شاوخوا کې یوه چوټۍ ما بې درسه تېره کړې خو د هغه باوجود دا قرآن عظیم شانه د الله کلام دومره عمیق ژور کتاب ده چې په ډېرو شیانو د ما علم نشته زه خو د دغه وخت سړی یم د موږ نه 100 کاله مخکې علماو اظهار د عجز کړی د هغه نه مخکې صحابو اظهار د عجز کړی دغه مولوي صاحب چې اوس څو کاله دی وته په طالبي کې 11 کاله د حب سره وتلی په 11 کاله کې اوس نوی دغه برابر شو چې نفس لیار لک پیدا کی تر اوسه عالم نه ده دا به دغه نه بعد عالم کیږي چې دغه نسخه وګوري درس وکي طالب ته وغږیږي د اجزاو د اعضاو د استعمال طریقې وروخی ورسته په ملایک کیږي تجربه ورسته پیدا کیږي MBBS ډاکټر د MBBS نه د استي بیا علاج تخصصونه وکي بورډ دومره غټ لیکلي خو لیکن چې ترڅو تجربه نه وي ورته د نوې ډاکټرانو نه مالې دلی دي چې د ستنې د لګولو نه خدای پاک سبب ورته ګرځولې دي یو ډاکټر یو چا ستن ورکه پیغمیز باندې روح قبض شو مټ شو یو د موږ د مدرسې تر ګیټه راورسېدو مټ شو دا چې زه په خبر یم دا الته پیدا کېږي دا ډاکټري کې مهارت چې تجربه راشي وشي اخر وختو کې بیا دغه ډاکټر د ډاکټري په اصول وروسته پوه شي نو ملا هم په ملایي الته پیږي چې یو 30 کاله ښه درس وکړي په غورې وکړي مطالعې وکړي او یو کتاب په یوه شرحه نه یو کال یوه شرحه چې تفسیر یعقوب چرخي ګوري بیا بل طرز د علم کې چې تفسیر کبیر ګوري بیا بل طرز د علم کې چې معرف ګوري بیا بل طرز د علم کې یو اعوذ بالله و بسم الله کدا ټول تفاسیر سره چې وګوري په میاشتو یو د اعوذ بالله و بسم الله د معنا نه وځي ابو استاد ویلي و شمس الله افغاني صاحب راغلی و زه چنای و ما استاد سره ناست ویلي په مصر کې په کتابخانه کې مې یو تفسیر ولید 1500 جلد و وجلد ټول په بسم الله باندې وو وجلد ټول په بسم الله الرحمن الرحیم باندې وو د نن زر علما د مخکې وخت یو عالم مقام ته نشي رسیدای نو غرض مې دا ځای د خوشحالۍ ده چې سړی هغه ګران علم چې په الله ګران ده او زده کړه مشکله ده 14 کاله کې تیر کړه نن خدای پاک دغه ځای ته برابر کو چې دغه نه بعد به دغه علم نه دایم ګټه اخلي کورنۍ به هم ګټه اخلي شاګرد به هم ګټه اخلي مقتدی به هم ګټه اخلي نو اصل د خوشحالۍ ځای دغه ده دومره خوشحالي نه چې سړی وس رسېږي سل دومره چند زیات خیرات وکړي یو حاجي صاحب تیر کال د ما سره 2 زمن فارغان شو الله تعالی خو وس ور کړی خو ډیر خزړې ور کړی داسې زړې ور کړی د ټول کورنۍ داسې حال ده چې وخت کې وای مجاهدینو حال راکو روپۍ د ما سره نه وي الته دوی بندو په مشکل کې و نو ډیر لوی آباد سړی ده وای کور کې مې ښځې ته دا وویلې بیګا خفه ومه چې هلته مشرانو مطالبه د چندې وکړو د ما سره چی نشته وای دې ویلې چې زه د خپل سره زر خرڅوم د 80 لکو سره زر یې درلودو ټولې ورکړه د خدای د رضا دپاره زمن فارغه شو یو غټ شادي حال جوړ کړی و تقریبا د 8000 کسانو بندوبست کړی و په ځان ته خپل سر باندې 600 کیلو د پسه غوښه وه صرف د خوسکي څومره وه دا یې کړې وه خو چې څنګه هغه جلسه تېره شوه د هغه نه بعد د دستي د دغه زمانو دپاره چې دا اوس خراب نشي د عملي خدمت شروع کړي
په 2 کروڑه مځکه واخیسته په 3.5 کروڑه باندې مځکه د مدرسې دپاره واخیسته دا چې هلته تعمیر خو به وځنډېږي 2 کورونه یې دي دا یو کور یې دستي طالبانو ته ورته فارغه کړو چې داسې دستي درس شروع کوي هلته به زه کار درته شروع کړم بل ورځ زمون راغلی و چې 40 لکه یو عارضي کوټې تر سلیا پوره تعمیر او د نقشې موافق ویلانه ده شروع خو 40 لکه روپۍ په د عارضي کوټو موږ ته ولګولې آینده کال ته موږ ته د درس ځای د کور نه به ور مدرسې ته شو سړی چې د عقل ولري فکر ولري چې الله تعالی کوم حکم د خوشحالي کړي په داسې د سړی د خوشحاله شي دا حاجي صاحب حج ته عمرو ته ډېر تللی خو چې کله د موږ سره تعلق خدای پاک پیدا کو د تصوف او د بیعت په سلسله کې زمان ټول ذاتي علم تکړه 4 ودونه دي دا زه اوس خپه په هغه مشرانو زمانه يم چې بې علم رانه لوی شو دا نوې نسل ټول طالبان ملایان ټول کور کې خدو ته لرانو ته استاد نیولې زمانه لران ټول په علم خو موږ ته عمره ته روانو راغی ما ته ویلې وای دا د روژې چې څومره خرچه ده ما چې منشره کې به ترجمه کوله ما ته هغه حساب راکړه زه بیا روان یم عمرې ته چې دا د ټولې ترجمې خرچه زه درکړم ما ناظم راووت ما ته دا حساب ورته وکړه روژې نه مخکې خو خرچه کمه وي هغه کم حساب کړی و 4 لکه روپۍ انداز چې کېږي نور خو په هغه کې به بیا د موږ 40,000 45,000 د ورځې خرچه کېده پروژه کې خو بیا ډېره شوه 40 لکه روپۍ راوړه 4 لکه روپۍ راوړې ما ورته ویلې حاجي صاحب ما سره خو خلک د ترجمې دپاره کومکونه نورم کوي دغه روپۍ که رازیاتې شوې دا نورې مې د مدرسې محتمیم ډېر مسکین ده که د تا خوښه وي په دغو کې بیا اجازه دي چې وي چې ما غاړې نشي په بندې چې زه بیا څه هغو ته ورکړم ده ویلې نه دغه کې مې نیت مه خرابوه دا ترجمې دي هغه ته به سبا ته نورې راوړ 50,000 هغه ته نورې راوړې خو چې کله عمرې ته لاړ بیرته راغی 15 نفره د کوره ټول لاړه چې بیرته راغی بیا ویلې وایي ما د عمرې نه 100 خوند واخیست ډېرې عمرې مې کړي خو د تام عمرې کارت په موبایل کې را سره حالته مې غږوه دا د صدقو په فضایلو د روژه مات په فضایلو چې زه پوه شم حرم شریف کې دا تاسو خو د مسافر د عربو ډېر دي هلته خپل دسترخوانونه وي وای نو دسترخوان خو مې نشوي منظورولی زه پوه یم نو په دغه طریقه د بل په دسترخوان کېناستم خلک ناستې زه م ورغلم دا یو څه کې وای 4-5 سپین ږیرې ناستې د هغو مړۍ چې کوم شی و ما ته یې ډېر خوند راکړو زه هغو ته ورتاو شم رنګ نه مې چې ولید ډېر ښه راته ولدی شو وای ده راته ویلې په عربي کې چې دا تا ځای نه د ورشه په هغه عام دسترخوان کېنه وای دغه خبره ما ته خدای دومره ګټه راکړه ځان سره مې سوچ وکړه چې خدای دنیا درکړې د بل په دسترخوان کېنې ولې ته خپله صدقه نه کوې دستي د لمانځه نه بعد وای ووتم په نانبایانو کې مې هغه قسم ډوډۍ چې هغه کنځلې یې په هغه کوم ښه خوراک و دا مې پیدا کړ آینده دپاره هر روژه ماته وای غټه کڅوړې به مې راډکې وي دغه د عربو په دسترخوان خپل دسترخوان خو مې نه شوی منظورولی مړۍ به مې نیمه نیمه کوله دا غریبانو په چغمال هغه خانانې چې خوري روژه په ماته یي چې دا غریبان یې په هغو ماته کړي نو وای څه کلمات د عمرې نه خوند واخلي چې خدای دا توفیق راکړو چې ما دنیا په روژه ماتو باندې په حرم شریف کې خدای پاک ولګوله دا حاجي صاحب دغه د په دغه خوشحاله یي چې دې روپۍ نن خدای پاک په داسې دیني مجلس کې ولګولې که دا په ډولو په سرونو یې لګېدلی وای بیا به د قیامت څومره عذاب و هر انسان باید دغه ته متوجه شي دا د یو د دغه کورنۍ نه که دا ټول قوم په خوشحاله شي زړه په خوشحاله شي چې موږ په قوم کې خدای عالم پیدا کړ ټول قوم ته یې ګټه ده دا د زړه په محبت په خوشحالي ټولو ته خدای پاک ثواب ورکوي دا قوم کې څه کالې داسې څو خوځک فارغه شو 3 نفره خوځک فارغه شو دا د یوه کور دپاره نه دي دا د ټول قوم دپاره دي بلکې د ټول امت مسلمه دپاره دي ځکه دغه مدرسه کې صرف خوځک نه اوسېږي په بله مدرسه کې صرف زادران نه اوسېږي په بله مدرسه کې صرف سلیمان خیل او خروټی نه اوسېږي نوم د یوه قوم د مدرسې وي خو اوسېږي پکې د دنیا مخلوقات
د مختلفو قومونو. نو دا علما د ټولو قومونو دپاره رهنمایان دي، د ټولو دپاره رحمت دي. دا اصلا ځای د خوشحالي ده. په دغه به سړی خوشحاله کېږي چې په کور کې مې خدای پاک عالم پیدا کړه، په کور کې مې خدای پاک طالب پیدا کړه. ولې چې دنیا په وټو کې کامیاب شي، هغه خلک هغه ټول قوم خوشحاله وي چې موږ په قوم کې داسې یو څوک پیدا شو چې د حکومت سره واسطه پیدا شوه، نو روډ منظورول یا سکول منظورول یا یو بل نالۍ منظورول، دا ګټې اوس پکې را روانې دي. داسې نماینده خوند کوي چې د قیامت په ورځ باندې خلک په ځان پورې حیران وي، خان او ګدا ټول په چغو په واویلا وي، او دغه طالب دغه ملا د خدای په حضور کې به د خپل خپلوانو د قریبانو دپاره دغه هغه چا دپاره چې چا ورسره معاونتونه کړي د خدای په حضور کې شفاعت کوي چې ای الله ما علم کړی د تا صفت مې حاصل کړی، خو دغه خلکو د ما سره معاونت کړی. مخکې به علماو درته بیان وي په ورځ د قیامت باندې د انبیاو نه رالاندې مقام د علماو ده، دوم مقام د انبیاو نه رالاندې د علماو ده، ځکه علما ورثه د انبیاو دي. وای عملنامه په کې لاس ورکړی شي او روانې کې د جنت په لوري، چې جنت ته نږدې شي ملایکې راتاو کې چې ودرېږئ، وای دی ورخطا شي چې اوس مو خدای نه قصده بیرته جهنم ته بیایي کولې. ملائکه ورته د علم تاثیر د ځان دپاره نه و کړی چې خپل مولوي صاحب ځان جنت ته بیایي، اوس ودرېږه په دغه محشرګاه کې چې کومه خلکو د تا سره کومک کړی، تا چې د علم حاصل کړی دا 14 کاله علم چې دغه تاسې د قوم طالب حاصل کړی ده، دی په خپل کور کې حاصل کړی که په مختلفو مدرسو کې؟ دا خو په یوه کلي کې په یوه ځای کې نه ده، په دغه د خدای د دنیا چندې لګېدلې دي، د خدای د دنیا د خلکو کومکونه په لګېدلې. هغه بل خان محمد د ده په نامه باندې هغه هم سږ ورسره فارغ شوی، تاسې د قوم خو اوس کور د موږ په دیره کې ده، په دغو د خدای خرچې لګېدلې دي. نو الله تعالی به ورته وایي ودرېږه په محشر کې ګوره هغه څوک چې تا ته یو مړۍ درکوله، چا ته کالي درکول، چا یو 50 روپۍ خرچه درکوله، هغه ټول اوس بوځه در سره د ځان سره جنت ته. خان صاحب، حاجي صاحب، امیر صاحب په ځان پورې حیرانی، او دوی ته به خدای پاک د طرف نه حکم اوس ګرځه چې چا در سره احسانات کړي ټول د ځان سره بوځه جنت ته. نو په داسې سړي خوشحالي پکار ده که په ډاکټر او انجینر باندې. ډاکټران هم د موږ ضرورت ده، انجینران هم د موږ ضرورت ده. خدای دې د اسلام په چوکاټ کې ډاکټران جوړ کړي، انجینران او هر څه د خدای د اسلام په چوکاټ کې جوړ کړي، خو لیکن د ځان ګټه ده. ډاکټر چې ګټي د ورځې 2 لکه فیسونه د غټو ډاکټرانو دي، خو ځان ته یې ګټه ده، خپلو زمانو خپلو ښځو خپلو لورانو ته یې ګټه ده. خو عالم هغه چې راووت دنیا ته یې ذاتي ګټه ده، هغه خپل زمن او خپل لورانې نه. ما تیره جلسه کې مې ویلې مالې سږ ما سره 350 نفر په دوره حدیث کې الحمدلله و، په 350 کې مې یو راره و. ما خپل زوی ته خپل ورور ته دا دواړه مې زمن دي، دا کنکای زوی د هغه مشر ده، تر اوسه پورې ما الف باندې دي ورته ویلي، نور علما یې ورته ویایي، زوی د نورو زمانو ته علم ویایم، ما زمانو ته بل ویایي. دا دنیا یو تر بله سره پیوند ده. دغه علما د قدر چښتن دي، دا د عزت چښتن دي. دغه ته عزت حکم موږ ته خدای او رسول کړی چې دی به قدر کوئ. نو چې قدر یې وکړو په احترام، اوس موقع د درس ورته پیدا کړو چې دا د 18 کالو خواري یې ضایع نه شي. دغه ګټلې سرمایه اوس ایبان دې راوباسي، محنت شروع کړي، د درس ته یې فارغ کړو، خپل علم ته یې فارغ کړو، د علم خدمت ته یې فارغ کړو چې دا 18 کاله مو د جوبه خرچه ورکوله، د ده نه مو نه غوښته، د دغه نه زیاته باید د دغه نه بعد زیاته خرچه ورکړو. که رښتیا د آخرت فکر د موږ سره یې زیاته خرچه ورکړو چې د ډېرو ثوابو کې تر اوسه به د دغه یو عالم په ثواب کې ورشریک وي چې ده طالب یې کړه، او چې دی 100 نفرو ته سبق ویي، 100 نفرو په سبق کې ده ته چې ثواب ده، چې څوک کومک ورسره کوي هغه ته هم ثواب ده. ما جلسه کې ورته ویلې ماله دغه 350 کسان چې فارغ شو، په 350 کم از کم جماعتونه خدای پاک په دې آباد کړه. لکه زه استاد چې د دغه 350 شاګردانو په عمل کې خدای پاک ما ور شریکي، الله مې دې ور شریکي، هر استاد د خدای پاک شاګردانو په نیک اعمالو کې شریکي. خو هغه عوام چې د ما سره په دغه کار کې موږ د میاشتې 15 لکه روپۍ خرچه وه، په د آخر وخت کې کال سر کې 22 لکه، دا خو املا او د محتمین په وس نه ده پوره.
خو چې څومره خلکو یې موږ سره معاونت کړی دا 350 ملایان چې په 350 ځای کې خدمت کوي دغه ټولو ته به خدای پاک ثواب ورکوي. دا خو مې یو مثال دی یو کال درکړه موږ ټول شاګردان په زرګونو دي الحمدلله. خو دا د موږ د زرګونو شاګردانو خدمت چې موږ کړی دا د خلکو په تعاون مو کړی. موږ سره به دغه ټول خلک په دغه خدمتو په دغه ثوابو کې شریکان وي. الله دې شریک وګرځي. نو علماو ته قدر کوي، د علماو ته موقع د خدمت ورکوي، د علماو سره معاونت کوي. صرف داسې نه چې د مدرسې تنخواه خو لري ملا ده یا د جومات امامتي لري ملا ده، چپړاسي تو په 15,000 نه کوي. ملا غریب لوی ملای 3,000 4,000 په 15,000 دکان کې منشي په 15,000 روپۍ سودا منشي توب نه کی د 4,000 15,000 وای ملای شته یا تنخواه شته نه. زه په کار وایم خدای دې دغه خلکو ته جنت الفردوس کې اعلی مقام ورکړي چې ما سره کومک کوي. زه چې نن په دنیا کې خدمت کوم خدای دې مزدورۍ نه خلاص کړی، زوی مې دې مزدورۍ نه خلاص کړی، ورور مې دې مزدورۍ نه خلاص کړی، وراره مې دې مزدورۍ نه خلاص کړی. موږ ټول کور الحمدلله علم ته لګیا یو. موږ مور پلار ته دې الله جنت الفردوس کې اعلی مقامات ورکړي. دنیا دې موږ نه غواړي علم ته ورکړي یو. خدا د خلکو په تعاون دی. کدی خلکو تعاون دی ما سره نه وای د موږ کور مجبوریت د ما په تنخواه باندې 25,000 روپۍ د ما تنخواه ده د موږ د کور صرف غوړي نه پکېږي 50 نه زیات نفر یو الحمدلله. نو په دغه باندې چې نه کور گزاره نه کېده زه په مجبور وم. دا وراره مې چې مولویم د خلیفام د الحمدلله خو مزدوري به کړه، بل وراره مې مولوی ده مزدوري به کړه، بل وراره مې اوس مولوی شو مزدوري به کړه، نور وريرونه او زمن مې طالبان دي بیا خو به مزدوري کړه، بل ورور مې مولوی ده هغه خو به مزدوري کړه. خو دغه خلکو په تعاون باندې چې د موږ د کور مشکل خدای پاک د دې په واسطه حل کړي، حل کوونکی الله تعالی ده. خو په دنیا کې دې راته ثواب ګرځولې دي. موږ ټول کور علم ته فارغ کړی چې د علماو سره معاونت وي. عالم به دغه ته مجبور وي. تاسو د مدرسې استاد دا خبره باندې دی خفه نشي. استاد د تاسو په مدرسه کې ده خو شامپو صابونانو د مجبوریت په خاطر په ګامبېلا کې نه لکه مروت هم چې خرڅوي په بونه کې هم خرڅوي ځکه مدرسې په تنخواه د کور گزاره نه کیږي. هر جمعرات وړي که نه وړي دا خو نه کاره کوي. خو زه به کاره کوم چې د عوام په دې پوه شي دا سر ولې نه خلاصوه. تاسو په قوم کې چې په کور کې 15 په سعودي کې دي چې شپږ په سعودي کې دي دا 15 د یو کور خرچه نشو برابرولای. د ملا په 4,000 په 15,000 روپۍ تنخواه باندې د کور خرچه څنګه برابر شي؟ ما په کور کې داسې مریضان دي د ابلو میاشت کې مې د یو ورور ته دی یو مریض 1,45,000 روپۍ خرچه راغله صرف د یو مریض. ولې د علماو په کورو کې مریضان نه پیدا کیږي؟ عالم ته میلمه نه ورځي، عالم ته نور ضرورت نه پیدا کیږي. مدرسه ده او تنخواه ده سترګې پټې غوږونه کاڼه لاس رانیولی. ما ورځه په ملا ځان خبره وه ما په مدرسه ځان خبره وه. او شکر د موږ ملا لرو شکر د مدرسه لرو د علماو سره محبت لرو. دا څنګه محبت ده؟ دا څنګه محبت ده چې د مریض علاج نه وي د علاج روپۍ نه وي؟ دا تاسو د مدرسې د استادانو په زه خبرم د غازی مولوي په کور کې سخت مریضان دي، دا مولوي مریضان لري، دا نور استادان مریضان لري چې دغه د علاج روپۍ په وس باندې نه پره. او قوم کې ښه او باد خلک شته خو مدرسه کې استاد د معتمم تنخواه ورکوي. په دغه 15,000 روپۍ د تا د زوی خرچه کېږي. نو که غواړئ چې آخرت مو کامیاب شي یو قوم هم نه چې دا خو ذمهواري د خوازک ده. دلته چې څومره قومونه پراته وي د دغه قومو د نږدې خلکو ذمهواري دا ده چې د دغو علماو سره تعلق د بل علاقې عوام د دغه علاقې د علماو که دوی رښتیا دغه تعاون سلسله جاري ولري هر عالم به ډېر خدمت ته ډېر خدمت ته خدای پاک فارغه کړي. موږ واغس خلیفه مبارک قدس الله سره د حضرت مبارک خلیفہ صاحب مشر خلیفہ صاحبانو نه په اخر وخت کې چې دا ژوندی را پاتې وو د دې لپاره چې د موږ د پښتنو سره خصوصا د افغانانو سره دا احساس بیخي نشته. دا یو مثال بل درکوم. مریض وو
تکلیف و اسلام آباد ته راغلی و د امین اغا صاحب په کور کې و 3 نیمې میاشتې ما به تلیفون وکړ چې اجازه ده چې درشو پښتنې ته وایي نه دلته ځای نشته تنګ یو د ده سره 2 خلیفه صاحبان نور هم و مه راځه په اخر وخت کې اجازه وکړه چې که راځي یو نفر بل در سره یې راشئ چې ورغلو تقریبا د ټول افغانستان لوی پیر ده ډېر افسوس ځای ده علاج پښتنه مې چې وکړه وایي علاج خو معطل ده ولې ینه کې تکلیف ته دانې دي پکې داسې تکلیف ته چې 24 تنې ډاکټر راته ښوولي دي چې لګېږي یو ستن په 10,000 روپۍ 2,40,000 روپۍ دا راځي بیا د هرې ستنې نه بعد بیا ټیسټ کېږي 6,000 روپۍ که 7,000 روپۍ هغه ټیسټ ته مجموعه خرچه تقریبا 3.5 لکه روپۍ راځي روپۍ شته نه د ټول افغانستان پیر ده روپۍ شته نه 3.5 لکه نه پیدا کېږي 3 میاشتې په اسلام آباد کې تېرې کې بیا علاج د تصوف کاغذونه یې لیکلي وو غریب د تصوف خبرې یې لیکلې وې مدرسو په مدرسو به ګرځېدو د هغه لیکلو کاغذونه به طالبانو ته بیان کوو علماو ته به بیان کوو موږ مدرسې ته راغی یوه جمعه الحمدلله دغه د تصوف سبقونه یې راته وویلې ما هلته روزانه لیکل بیا به مې ده ته ماښام تېرول نو نهایت یې زړه په خوشحاله ځکه آیات و حدیث مبارک به چې موږ ته معلوم هغه به هم تخریج ورسره لیکو بیا مې ورته ویلې صاحب که اجازه یې که زه یې چاپ کړم دوی خو ما سترګې دغه چاپ کولو ته وختې دومره روپۍ نشته چې زه یې چاپ کړم کاغذونه د ځان سره ګرځوم مقدمه تصوف اول الحمدلله خدای پاک د موږ په واسطه باندې چاپ کړه عالم ده د خدمت اسباب او وسایل نشته کمال شته قابلیت شته خو اسباب نشته غریب هغه د لاړ د دنیا نه لاړ علم یې ورسره لاړ نن ارمان کوو د هر عالم خدای پاک داسې د خدمت اسباب که برابر شي په ډیرو علماو کې الله داسې قابلیت پیدا کړی ده چې دا خدمت به ټولې دنیا ته خدای پاک ورسوي دا شیان دي موږ سره ګرد ګرځي یو بیان دا اوس په شروع 5,000 کسان به په دنیا کې ورته ناست دي ګوري به په جمعه کې 25 لکه 10 لکه نفر ته دغه خدمت خدای پاک رسوي که دغه اسباب سلسله نه وای د خلکو تعاون دې موږ سره نه وای په میاشت کې 25 لکه شاګردان موږ په دنیا کې خدای پاک جوړوي دا به نو په یو مدرسه کې دی نه زه شاګرد زره به زیدون به م سره ویلې بس خلاص به خبره که علماو سره تعاون وي علماو ته د خدمت اسباب برابر شي علماو ته موقع برابر شي دا ثوابونه به تر دغه نه ډېر زیات شي ما یو راره دومره تکلیفونه په ځان تیر کړه په دغه شیانو په نشر کولو کې چې چیرې م لاړ شي هغه خلک چې پښتنه ترکۍ عقل یې نه مني د دوی په اصطلاح چې یو نفر دې دا دومره کار وکړي دا کم از کم 6 نفره غواړي د غریبو اعصاب سم کار نه کوي کله سر داسې کې کله داسې کې یوه نسخه په 2,000 په 8,000 خوري اوس په لاهور کې مزدوري کوي خو بیا د خدای نه شاکر یو دغه خلکو چې د موږ سره څه د تعاونو سلسله شروع شو د اسباب اول د خواري په ځان تیرې کړې الله دې ورته قبول کړي خلکو هغه خدمتونه ولیده نتیجه یې ولیده تعاون شروع شو نن هغه خدمت چې مخکې په 50,000 ته رسېده اوس 15 لکو ته رسېږي چې مخکې 15 لکو ته رسېده اوس 25 لکو ته رسېږي د میاشتې راپورټ هغه بیان که د یوې ترجمې تېر کال راته بیان کړو په یوې ترجمې بیانونه د تېر کال غالبا 80 لکو کسانو ته که 80 میلیونو ته رسېدلی و نو کوشش وکړه چې په دا دومره عظیم ثواب کې د چا سره ځان شریک کړي که خلکو تعاون وي په د عظیم ثواب کې به ټول ورسره شریک وي خو که نیت بده وي چې بیا راغی دا بیا چنده غواړي بیا راغی بیا چنده غواړي وریم کې په نظره یې ورکړي په بوج وي د انې ثواب یې نشته چې 15 لکه ورکړي خو د نظره یې ورکړي د انې ثواب یې نشته ځکه خو د خدای رضا خو مطلب نه ده یا د شرمه به یې ورکوي چې شرم ده راغلی ده اوس کور ته راغلی ده چې دغسې پرېږدې شرم ده د شرم دپاره یې ورکوي
د خدای د رضا لپاره نه ورکوي، نه نیتونه صفا کوي. که یو روپۍ کومک د چا سره کوي، که د پیر سره کوي، که د ملا سره کوي، که د مجاهد سره کوي، که د یو کلیوال مسکین سره کوي، که د یو کونډې د یتیم سره کوي، د الله رضا مطلب کوي. بیا الله ډېر غني ذات ته یوه خورمه چې د حلال مال څوک صدقه کړي، الله یې ورته لویي 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 په ورځ قیامت باندې د غره په انداز ثواب ورکړي. د یوې خورما ثواب د غره په انداز ورکوي. خو د حرام مال صدقې هم خدای نه قبلوي. په دغه یاد لرئ، موږ خو کوشش کوو چې دنیا ډېره کو، حلال او حرامو ته نه ګورو. د حرامو صدقه هم نه قبلېږي. نور د خدای پاک ته راتګ د ټولو مسلمانانو قبول کړي. د حاجي صاحب دغه خیرات دې الله قبول کړي. دغه نوي فاضلي نورونو ته، دغه علماو ته چې خدای متعال دوی ته د فراغت نعمت ورته نصیب کو، خدای متعال دې د ښه خدمت اسباب اوس ورته برابر کړي. الله تعالی دې ترقي نصیب کړي.